انسان د ژوند د ترقۍ او پرمختګ دپاره د نورو ډېرو شیانو ترڅنګ بعضې مهارتونه په بعضې کتابونو کې او ویبسایټونو کې شته دی چې هغه ذکر شوي دي چې دا د انسان د ترقۍ او پرمختګ دپاره ډېر مهم دي. کله چې موږ او تاسو د مهارتونو خبره کوه نو دا یقیني خبره ده چې موږ او تاسو ټولو ذهن ته به د افهام و تفهیم مهارت کمیونیکیشن سکل ورته وایي، دا به راځي ډیسیژن میکینګ سکل، دا به راځي فیصله کول، همدې ترڅنګ تھینکینګ سکل د فکر کولو مهارت دا هم ذهن ته راځي. یو انسان که غواړي چې ژوند کې ترقي وکړي پرمختګ وکړي هغه باید دغه مهارتونه ولري. تر ډېرو کلونو پورې عالمان او پوهان څوک چې دا ریسرچ کوي په دې باور و چې ټولو نه مهم او اهم مهارت د انسان دپاره او د هغه د ترقۍ دپاره چې دی هغه کمیونیکیشن سکل دی. افهام و تفهیم باید ښه ولري. که څوک غواړي چې ژوند کې پرمختګ وکړي ترقي وکړي هغه باید افهام و تفهیم ډېر ښه وي. بیا په دې نږدې تېرو کلونو کې عالمان او پوهان په دې باور شو چې نه د دې نه یو بل مهارت شته دی چې هغه ډېر مهم دی او هغه د فکر کولو یا سوچ کولو مهارت دی، تھینکینګ سکل. ځکه وایي دا د کمیونیکیشن سکل یا د افهام و تفهیم مهارت دپاره بنیاد چې دی هغه تھینکینګ سکل دی. که ستا فکر کې شی نه وي ته افهام و تفهیم نشي کولی. او د فکر کولو یا د سوچ کولو مهارت اهمیت تاسو د دې نه معلومولی شئ چې تر اوسه په دې نړۍ کې څومره اختراعات شوي دي. که هغه غټ دي او که واړه دي هغه اول فکر کې رايوځای شوي، فکر کې را پیدا شوي، فکر کې یو شکل اختیار کړی دی او بیا په حقیقت بدل شوي دی. دا د دغې مهارت اهمیت بیانوي. که دویم مثال ورکړو د دې مهارت اهمیت موږ د دې نه معلومولی شو چې تاسو وګورئ که یو سړی ښه فکر ښه سوچ ونه لري ولې په بدن روغ وي خو د هغه ژوند وګورئ هغه به نیمګړی په وجه د دې چې هغه فکر او ښه سوچ نه لري. خو برعکس په دنیا کې داسې ډېر مثالونه شته دی چې یو کس به یې معیوب به یي، نیم بدن به یې نیم به نه وي ولې فکري قوت به یې ډېر فکر به یې جوړي، هغه به ژوند کې هغه څه لاسته راوړي چې زموږ او ستاسو په دغې چار اطراف کې 50% خلکو هم هغه نه دي راوړي. چې زه یو نوم علم مثال نیک، تاسو یې پېژنئ، ویډیوګانې به هم لیدلي، نه خپل لري نه لاس لري ولې نن هغه موټیویشن سپیکر دی. هغه خلکو ته د ژوند کولو طریقه ورښیي، هغه خلکو ته دا ښیي چې ژوند څنګه باید وکړي، امید څنګه پیدا کړي، د خفګان نه څنګه راوځي، په نشتو امکاناتو باید یو ځای ته څنګه ورسېږي. دویم مثال یې منیبه مزاري کړی دی. هغه یو عادي ښځه وه تر یو وخته پورې، خو چې کله یې خپې د لاسه ورکړي د هغې فکري قوت دومره و چې دا اوس په ټوله دنیا کې هغه موټیویشنل سپیکره ده، خبرې کوي، ورکشاپونه اخلي، خلکو ته پریزنټیشن یې ورکوي، هغو ته د ژوند کولو امید ورکوي. نو د موضوع خلاصه او هدف دا دی چې موږ او تاسو باید اول په فکر کار وکړو. دا ډېر مهم دی. او دا چې فکر باندې څنګه کار وکړو، خپل فکر څنګه ښه کړو، خپل فکر څنګه قوي کړو، خپل فکر څنګه پراخه کړو، اسانه او ساده نسخه یې دا ده مطالعه وکړئ، کتابونو مطالعه وکړئ، د خپل چار اطراف کې د ماحول مطالعه وکړئ، د خپلو هغه دوستانو ملګرو چې هغو رسېدلي دي یو ځای ته تاسو نه مخکې دي د هغو مطالعه وکړئ. او د دې مطالعې په بنیاد تاسو کولی شئ خپل فکر جوړ کړئ او د خپل فکر په بنیاد کولی شئ تاسو خپل ژوند جوړ کړئ، یو ځای ته ورسېږئ او په دې دنیا کې د یو خدمت مصدر وګرځېږئ. د توجه نن ډېره مننه.